یوه ښکلې جینۍ چې خپل ورور د پیسو دپاره خرڅه کړله او هغه مخکې کس بغیر نکاح وساتله، بدکاریانې به یې ورسره کولې او نورو خپلو ملګرو ته یې پیش کوله چې د هغوی نه به یې پیسې اخیستلې. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې د دغه جینۍ ټول معلومات درکوم او هغه ویډیوګانې کومې چې ترېنه جوړې شوي دي، نو د دې ویډیو په اخره کې به درسره پارټونه شریکوم، تاسو یې کتلی شئ. کتونکو اول د دې جینۍ بیان واورئ. کتونکو دغه جینۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې زما مور او پلار مړه شوي دي، زه او زما دغه رور چې په کور کې ځان لرو، زما رور واده کړی دی. دغه جینۍ ویل چې زما رور نشی دی او نشې کوي، چې زه د خپلو نشو دپاره په 100 روپو باندې خرڅه کړلم او زما یې زندګي تباه او برباده کړله. دغه کم کس دی چې زه حواله کړم هغه ما پسې راغلی و، ویل یې راته چې زه به تا سره نکاح وتړم، زه تا سره واده کول غواړم. زما رور چې نشی و او نشې به یې کولې، نو زما رور ورته غاړه کېښودله او د هغه هلک نه یې پیسې واخیستلې او زه یې ورسره ولېږلم او ما ته یې دا ویل چې زه به تا سره نکاح کوم او ته زما ښځه یې. نو په دغه تمه باندې زه ورته ناسته وم چې دا به ما سره نکاح کوي. په دغه دوران کې ورسره زه میلاو شوی خو مې، نو یو مې اشپز راته وویل چې ښار ته ځو، زه مزدوري به کوم او تا له زه هلته کور نیسم چې موږ هلته یو ځای ژوند تېروو. زه ورسره په دغه باندې خوشحاله شوم او ورسره روانه شوم. چې کله موږ ښار ته لاړو، ما ورته ویل چې اوس دلته نکاح تړو، نو هغې راته ویل د څه شي نکاح؟ دلته زما ملګري یاران دوستان دي، بدکاریان ورسره کوه او تعلق ورسره وساته. په دغه دوران کې ما باندې دغه هلک زور زبردستي شروع کړله او ما باندې دغه بدکاریانې شروع کړې چې ویډیوګانې رانه خو هم جوړې کړلې او راته دا وویل که ته د دې ځای نه وتښتېدلې نو زه به ستا دغه ویډیوګانې سوشل میډیا ته وخېجوم او تا به زه په شرمونو وشرموم. نو په دغه باندې زه ډېره زیاته ویرېدلم چې زه په شرمونو ونه شرمېږم او دغه پښتني معاشرې ته. نو ما دغه تکلیف یو کال په ځان باندې تېر کړو، خو دوی چې ما نه بس کېدل او پیسې پیدا کولې او ما سره دغه هلک نکاح هم نه تړله، نو زه د هغه ځای نه راوتښتېدلم او زما ویډیوګانې چې اوس میډیا ته خېجولې دي. نو کتونکو دا د معاشرې حال شروع دی. نن سبا ډېر بد حالات دی، د 100 روپو دپاره داسې بې غیرته کسان شته دی چې خپل عزتونه خرڅوي. نو کتونکو دا نننی معلومات چې سره شریک کړو.